اپل د کمپنۍ بنسټ ایښودونکی چې د ډېرې شتمنۍ خاوند دی د خپلو ټولو پرمختګونو او ټولو لاسته راوړنو لامل څو درسونه او رازونه ګڼي چې د اسانۍ ترڅنګ حیرانوونکې پایلې هم لري. په ننني مطلب کې غواړو تاسو ته د سټیو د پرمختګ او لویو لاسته راوړنو رازونه د هغې د ژبې د روایت له مخې ووایو. لومړی محصولات یا توکي. د اپل کمپنۍ بنسټ ایښودونکي د خپل پرمختګ لومړی راز د اپل کمپنۍ د محصولاتو تولید ګڼي. دویم، ځانګړي اوسئ. سټیو جابز په دې اړه وایي کله مې چې د مک لیپټاپ جوړاوه هغه مې داسې جوړ کړ چې له نورو نه متفاوته وي. تل هڅه وکړئ. که غواړئ چې یو برانډ محصول تولید کړئ نو باید ډېره هڅه وکړئ. بریا څو مخونه لري. سټیو نوښتګر دی. نوموړی به تر هغه وخته د خپل محصول له کیفیت څخه نه خوشحالېده چې د هغه محصول به د هغه له خوښۍ سره برابر نه و جوړ شوی. د نوو محصولاتو د جوړولو هڅه، لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه وکړه، اپل یو لوی نوښت و او په بازارونو کې هیڅ سیال نه درلود. سټیو په دې پوهېده چې په بازارونو کې داسې محصولات نشته، نو ځکه یې د اپل محصولاتو جوړونې اراده وکړه. سټیو وایي تاسو نشئ کولی چې د سکرین پر مخ شته ټکي له مخامخ لیدو سره له یو بل سره وصل کړئ، بلکې د هغو د وصلولو لپاره باید یو ځل شاته هم وګورئ. دا په دې معنا چې لومړی باید پر خپل ځان اعتماد وکړئ او د خپل تیر ژوند نه ونه ډار شئ. په دې باور ولرئ چې ستاسې هڅې به مثبتې پایلې ورکړي او په پای کې هم دا چې له کار سره مینه. سټیو د نړۍ یوازینی بریالی انسان نه دی، خو د نړۍ په ټولو بریالیو انسانانو کې شمیرل کیږي. هغه د خپلو پرمختګونو له لاسته راوړنو یو بل اصلي لامل له خپلو ټولو کارونو سره مینه ښودلې ده. سټیو وایي زه نه یوازې په خپل کار باور لرم، بلکې له خپل ځان سره ډېره مینه لرم.